تاسو ټول په دلته په دې ځمکه په مدرسه کې خوشاله یو زمونږ ستاسو رب په عرش باندې خوشاله نن به د ډېرو خلکو د مغفرت فیصله الله پاک وکړي حدیث مبارک کې راځي دا دومره مبارک مجلس دی چې د دې په آخره کې به فرشته اعلان کوي وی ان قوموا مغفورا لكم وی تاسو ټول داسې پاسه چې الله ستاسو د ټولو مغفرت وکړي حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی کله چې تاسو د دینی مجلس نه پاسه نو یو بل مبارکبادي ورکه لکه خلک بنن یو بل ته وی کاکا مبارک شه زوی د حفظ وکړه مشکات یې ختم ک ناظره باندې وې نو په دې باندې خلک یو بل مبارکبادي ورکي نو حاجی صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی تاسو په دې باندې یو بل مبارکبادي ورکه چې الله زمونږه د ټولو مغفرت وکړه حق سچ خبره ده زمکه اسمان به د یو بل ذات لال راشي خدا الله او د الله د نبی خبره بالکل دا ښکته برکې دی نشي په دې باندې زمونږ ستاسو ایمان دی زمونږ یقین دی چې الله به زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي دلته خو الله پاک شپېته زره فرشتې را لېږلي دي او موږ چې څه دعاګانې کوو نو زمونږ دعاګانې الله پاک قبلوي او دا د قبولیت لپاره یو نشانه دي چې دا دومره ډېر خلک را جمع دي او الله پاک به موږ ته ګوري او الله به فرشتو باندې فخر کوي او الله به فرشتې ګواه کوي چې اے فرشتو تاسو ګواه اوسه دقلته څومره خلکو د ټولو خلکو ته ما جنت ورکه او د ټولو خلک د جهنم نه مې ورته پناه ورکړه نو محترم ورونو یو خو اره خبره توجه سره اورو ځکه دا د عمل میدان دی او مفتی حسن صاحب فرمایل مفتی حسن صاحب شخصیت ته چې حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه د اغوی په باره کې فرمایل وی که تاسو په دنیا کې جنتی انسان لیدل غواړئ نو تاسو مفتی حسن صاحب ته وګورئ نو مفتی حسن صاحب فرمایل وی اللہ پاک اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بھیجے وی مونږ الله پاک دنیا ته د اوسېدو د پاره نه یو را لېږلی وی مونږ الله پاک دنیا ته د آخرت د جوړولو د پاره را لېږلی یو نو دا د آخرت د جوړولو یو ذریعه ده چې دا ماشومان حفظ وکړه نو دوی ته نن داسې پروانه میلو شوه چې د الله نبی فرمایي چې ستاسو د خاندان د لسو کسانو به شفاعت کوي هغه کسان چې وجبت له النار چې د دوی د پاره جهنم واجب شوي خو د دې ماشومانو د قرآن په برکت باندې با د ستاسو د خاندان لس کسان د هغې به شفاعت کوي الله دې مونږ تاسو د قدر را نصیب کړي تاسو دلته واړه را لېږئ قاری سید الله صاحب الله دې جون کې ډېر برکت واچي دا څومره رونق چې دی که نه نو دا د هغې په برکت او د هغې د علما کرام ملګري نو دا د هغې په برکت دا دونه نورانی او مزیدار مجلس الله پاک چې کوم دی جوړ کړی دی نو قاری صاحب خو تللی دی اوو میاشتو له تاسو ټولو ته به پته وي په زړه باندې به څه تېرېږي چې یو انسان یو داسې چمن ولګوي او په خپله په هغې کې وینه خو د حدیث مبارک مفهوم دی وایي سبا د قیامت پر ورځ به اووه کسان دا به د الله د عرش د سوري لاندې وي وایي په دې کې به دوه هغه کسان وي چې د هغوی یو ځای کېدل د الله دپاره او د هغوی جدا کېدل د الله دپاره او د هغوی محبت د الله دپاره نو زړه خو د هر چا غواړي زمونږ هم زړه غوښتل چې قاري صاحب په خپله په دې ځای کې وي او د خپل محنت ویني او د ملګرو دا محنت ویني نو دې باندې انسان خوشحالیږي خو زه قاري صاحب شته نه او دعاګانې به یې ښه ډېرې کړې نو تاسو دونه ډېر خلک الله پاک راوستی نو هغې کمې خو مخصوصیږي خو زه چلو شته دی نه نو بیا مونږه د محبت زمونږ پړه کې دی که قاري صاحب وي او که نه وي خو چې د هغوی د طرفه آواز وشي که نه نو مونږ راځو دغه لیلا مجنون قصه ده لیلا شیریني تقسیموله نو ټولو خلکو لی ورکه مجنونان په نمبر کې ولاړو چې د اصل مجنون نمبر راغی نو هغه پلیټ یې ترې واخیسته لیلا او هغه یې د ځمکې له
خلاص ک نو مجنون د خوشاله نه په ټوپونو باندې شو نو چا ورته وی اره بے وقوف وی تجھے دیا بھی نہیں اور اتنے خوش ہو رہے ہو وته وی تاله درم نکا او ته دونه خوشحالیږي نو د مجنون عجیبه الفاظ وته وی یا تو تم عاشق نہیں و یا عاشقی کے رمز سے واقف نہیں و یہ ادا ہرگز نہ تھی ایک ناز تھا و یہ میری محبوب کا انداز تھا نو محبت خو زمون ستاسو محبت دا خټول د الله د پاره دی نو اغوی ګوره د ملګری مهنت کوي کنه نو تاسو که دا بچیان را لېږئ نو مدرسې ته نو تاسو ته په عمل سره اوخل چې موږ تاسو د بچو جون په جامعه مدرسه ابو هريره کې تاسو د بچو جون موږ ضایع کړی نه دی ګورئ د دې مدرسې په وجه باندې الله پاک تاسو بچیان دا د قرآن حافظان جوړ کړل هم د دې مدرسې په برکت باندې تاسو بچیان به الله پاک عالمان جوړ کړي او د دې مدرسې په برکت باندې تاسو دا دونه رونق وینئ یو خو زما درخواست دا دی چې رونو د هرې خبرې قدر کوئ ګورئ الله قدردان بادشاه دی که مونږ تاسو لږ قدر وکړو الله خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وایي زه د آدم علیه السلام په اولاد کې غیرتیم او والله اغیر مني وی الله زمانم زیات غیرتی بادشاه دی نو که مونږ قدر وکړو نو الله خو به ډېر قدردان دی ابه زمونږ ستاسو ډېر زیات قدر وکړي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په لار باندې روانو په یو کور نه داسې د ګانې آواز راته هغه داسې غوږ کېښوده نو هغه د ګانې آواز او نو د الله والا نظر هم لرې لګي نو هغه وی ما احسن هذا الصوت وی د آواز سونه خسته دی خو لو کان بقراءة الكتاب لکان احسن وی که په دې باندې د الله کلام یې ویلو وی دا به ډېره زیاته ښه وه بیا صادر په سر باندې واچو او دا غزې نه تیز روان شو هغه د قبولیت ګړی وي هغه آواز هغه سړي ته ورسېده خپل خادم نه تپوس وکړه ورته وی دا څوک ورته وی صاحبه دا د رسول الله مبارک صحابي و ورته وی دا د څه وی وی ده وی چې ما احسن هذا الصوت دا آواز یې څونه ښایسته دی ولو کان بقراءة الكتاب لکان احسن وی که په دې د الله کلام ویلی نو دا به ډېره زیاته ښه وه بس د قبولیت وختو هغه هر څه د ګناه مات کړل په سر کې صادر واچو مری کې او منډې والې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه له ورسېده نو د غمونو بوج پې و هغه ته ورته رغاړه وته او په جړا شو وته نو چې د جړل نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هم په جړا شو او بیا د هغه د تسلی دپاره وي وی کیف لا احب من احب الله وی زه به هغه انسان هغه سړي سره محبت څنګه نه کوم وی چا سره چې الله محبت کوي او بیا ورته بیا قرآن شروع که نو هغه قرآن هم ووی حفظ هم وکړه بیا د قرآن نه پس علم یې وکړه حتی چې د علماو الله پاک امام جوړ که مونږ نن هم وایو وی عن زازان عن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نو داسې موقع به ضایع کوئ نه نن خو دا مونږ ټول ستاسو بچیان یو خو چې د چا د بچي د خپله دستاربندي وي دا د ګل په شان بچنګیان ناست دي که نه باد کې به پلار وله غاړه ورکوي پلارم من السرور البکا بعضې وخت کې دا جړه دا د خوشحالۍ جړه وي پلارم د خوشحالۍ نه جاړي زما په کور کې الله پاک حافظ پیدا که زما په کور کې الله پاک عالم پیدا که دا خو جړه د خوشحالۍ جړه وي څنګه ابو هريره رضی الله عنه مور ته ډېر دعوت ورکو خبره نه منله یو ورځ د رسول الله مبارک په شان کې ډېره ګستاخي وکړه نو مسلمان هر څه برداشت کوي خو د رسول الله مبارک ګستاخي به لا څوک برداشت کړي نو بس مور ته څه ویلی نه شو نو رسول الله مبارک له راغې او جړلې حضور مبارک ورته فرمایي ابو هريره ولې ورته وی صاحبه مور مې ډېره ګستاخي ستاسو په
انسان کې وکړه دعا ورله وکړه هغه د نبی له سلام لاس اوچت شو اخو د نبوت والا لاسونه چې لاس یې اوچت کا ابو هريره پیښو چې اوس پس چل کیږي بس په منډه را روان دي او چې څنګه کور ته راورسیده دروازه بنده وا او مور आवाज وکوي خذ مکانک ابو هريره په خپل ځای باندې ودرېګا مخکې مرزه هغه د غسل نه فارغ شو او چې څنګه دی ورغه دنه او امور आवाज وکړ وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بس ابو هريره واپس رامنډه کړي او رامنډه والي او جړلې د خوشاله د لاسه په جړاو او چې څنګه راورسیده رسول الله مبارک ته وی ابشر ابشر یا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى ابي هريره للاسلام اے د الله نبی خوشاله شیخه الله ستاسو دعا قبول کړه او الله زما مورته د ایمان دولت ور نصیب کا رسول الله مبارکم خوشاله شو کنه اوس دا بچیان دا چې سبا یا اوس بم आवाज وکي د پلان کې زوی هغه د را پاسي دا خو د مور پلار د پاره د خوشاله سبب دی خو کاش په دې خبره باندې څوک پوهیدل بس چې سبا आवाज وشي کنه د قیامت روز وي قاری سعید الله صاحب د دې مور پلار د را پاسي دا به څومره خوشحالي وي مونږ خو دستاربندي شوی دا د الله په فضل سره خو د خوشاله دونه کیفیت مونږ نه محسوسو کله چې زما بچنګي حفظ وک او بیا دغه دستاربندي او ختم وکاو نو الفاظ خو راځي خو د زړه کیفیت داسې تاسو ته نشم بیانولې چې په هغه وخت کې زما د زړه څه کیفیت وو ما وی شکر الحمدلله چې زما بچنګیم دونه شو چې د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مصلی باندې ودرېدا او د الله کلام یاد کا مدا کافی دا چې سبا د قیامت پرواز دا आवाज وشي چې د پلان کې قاری سے پلار د را پاسي د مور د را پاسي د پلان کې مولوی سے الله دې موږ تاسو ټول ته قدر را نصیب کړي ټول به خیر قدر کوخه دانن مقدم پښتانه وای مروړې بالا سنا وخت به تیری افسوس به اوکي افسوس ارمان به اوکي خدا موقع بیا نه ملاويږي مو بابا جی عجیب خبره کړې ده په دې زړونو ځان ته د پاسه اولی کې غوړې اسنه چې بیا وای مونږ ته پته نه و وای سبا د قیامت ورځ وي فریق فی الجنه وفریق فی السعیر یو ډله جنت والده او یو ډله جهنم والده دا علماء کرام حافظان دي چې کله جنت تلاړ شي وې دی به اعلی مقام به الله پاک ور کوي د عالمانو د نبیانو په مرتبه کې یو درجه فرق وي یو درجه فرق وې د عالمان حافظان دی به الله ته وي چې خدایا زما مور پلار څه شو وې الله به ته فرمایي چې ستا خو ډېر لوی مرتبه ده او ته خو ډېر بره راغلی او ستا مور پلار خو لاندې دي وې دی به ورته وي چې الله په داسې جنت باندې مونږ څه کوو چې زمونږ مور پلار مونږ نه لاندې وي او مونږ د هغې د پاسه یو اے کریم ربا یا مونږ لاندې بوزه او یا زمونږ مور پلار مونږ له بره راوله وی الله به ورته فرمایي قاری صاحب مولوی صاحب زه اغشتو والا نیمه زه ورکړې والا یمه وی الله به ورته فرمایي چې کوم مقام مرتبه ما تاله درکړې ده دا مقام دا مرتبه به زه ستا مور پلار دواړو ته ورکوم بیا به خلک ټول وایي کاش په دنیا کې منګ خپل بچیان حافظان او عالمان دا جوړ کړو خو بیا خو به وخت تیر شوی کنه بیا به ټول خلک الله تو ربنا ابصرنا وسمعنا الا املدل قتل هر حق او سجدي خدای دنیا تم اولیگا او د سترګو د رب برابر به دی ناراض نکو الله ارسب پتا باندې قربان کو ارسب وکو ورونو بیا به انسان ته وخت باندې ملاویږي ګوره د دین په برکت خو انسان ډیر زیات اوچتیږي رسول الله مبارک فرمایل اغیو فرمایل وی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی انی لا اعرف رجلا باسمه واسم ابيه وامه وی زه یو سړی پیژنم د پلار مور د خاندان ټول نمونه راځي وی لا يدخل الجنه الا قال له مرحبا مرحبا جنت ته چې کله داخليږي نو د جنت د هر دروازې نه به هغه ته د مرحبا आवाज راځي. نو سلمان فارسی رضی الله عنه پاسید او आवाज وکړه او یا رسول الله دا دومره لوی مرتبه به د چاوي. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل ابو بکر بن ابي قحافه رضی الله عنه. نو دا کله دا مقام ورته ملو شو چې کله ارس په الله باندې اولګول د الله پر رسول یې اولګول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه برغار کیو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا ور سره یو ورځ اسماء بنت ابي بکر د روټه اوړې وا هغه خپل بچي او په خپل غلام ارسي په الله د الله په نبی قربانول روټه اوړې وا چې واپس راتله ابو جهل پلار کی اونې وا وته وی چې کم زستا پلاری التبد دواړو جهانو سردار وی او کم زید الله نبی وی التبستا پلاری ما تو وایا دی وته نه وی بیا واله پری وته د تندې په یو کاڼي ولګیدا د وینې پواره ته لاړه کله چې په سبا دی روټه یوړه او سره تړلیو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته قتل وتوی اسماء بچی دا ولی وتوی د الله نبی پرون ابو جهل پلار کی اولیدم او ویني وم ستاسو ته پوسې کو ما ستاسو حال نوي نو دغه حال یې زما وک. رسول الله مبارک په جړا شو هغه تاریخي الفاظ نبی علیہ السلام او فرمایل وی اے ابو بکر زما د الله په ذات باندې قسمی وی چې چارا سرا په دنیا کې احسان وکا وی د ټول خلکو د احساناتو بدله ما ادا کړه خو اے ابو بکر ستا د احساناتو بدله زنشم ادا کوله و ستا د احساناتو بدله زنشم در کوله و ستا د احساناتو بدله با الله پاک د قیامت پرواز باندې تعالی درکې دغه هستی ده. نو دا مقام ته رسیدو د پارسو خپل بچیان خپل مال خپل جان هر څه په الله باندې قربان کړل. رونو زما یو درخواست ده ګوره د الله نبی فرمای کامل مسلمانان نشه جوړې دي تر سوچ ځان له څه خوخوي او دا بل خوخ کړي نه وي. نو یو خو مونږ دا تاسو ته وایو چې د خپل بچیان را لېږي چې قرآن او حدیث خغشته او مزیدار وي. ټول ملګری به کوشش کوو کنه خپل بچیان به عالمان او حافظان جوړو بل دا اداره نه ده دا اداره خپل اداره ګڼل. تاسو ته جوهر مولوی صاحب بعد کی پوره تفصیل بیان کی خلق خو ارس ویني خو زمونږ د مفتی زر ولی خان رحمت الله علیه یو عجیبه شعر تاسو د رونق او چمک دمک ته ګوره غیبه وی وی رشک نکر آج میری راحتوں پہ تم وی ایک دور گزار آیا ہوں درد و ستم کا نن خود سپین لباس او پټکیو ارس ته ګوره وی دی پس شاته ډېرې قربانې دي مونږ سخت تیری کړې دي دی مقام ته رسیدو. نو یو خو ګوره دا اداره جامع ابو هريره خپل اداره ګڼل. زه تاسو ته دا خبره د الله د رضا د پاره کوم اسنه چې سبا د قیامت پر ورځ باندې وایي چې مولوی صاحب مونږ ته پته نه و مونږ هم په دې خبرو باندې پوي کړیو دا زه د مدرسې کدا څوک واخلي د طالبانو مدد کوي د دې خیر خبر اخلي دا 70-80 ماشومان دا چې چا 1 روپۍ لګولي که 100 روپۍ لګولي که هر څونه لګولي دا ټوله کاته د دوی عملنامې ته روانه شوه. سبا د قیامت ورځ به الله به عملنامه درکړي د تبوی بنده والا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا بنده عملنامه والا وګوره او په خپل حساب کتاب وکا چې تو ګوري پدې کې به علم او حفظ او بلا قصه به لیکلي وي ته الله ته چې خدایا دا خو ما نه دي کړي الله به بنده تا کړی دي خو ستا په وجه باندې خلکو کړی دي نو چې تا په وجه خلکو وکړل نو کدا غي عمل قبول دی او کنه تا ته د قبول شوی عبادت د حفظ روزانه پاسېدل دا دور کول دا گردان کول خلکو ته د الله خبرې کول د قاری سعید صاحب و میاشتو کې ګرځي تایلند ته روان هغه سره ستاسو په هر یو عمل کې پوره حصہ ده
ځکه چې ستاسو مدد تعاون دی کنه. اوس د مدرسې د ځمکه اخیستل بی مونږه د الله نبی فرمایي دا خبر یاد کړه خوند او مزه د پاره نه کوم چې مسلمان ته په دنیا کې د ټولو نه مشکل کار دا مال لګول دی ګوره. او د الله نبی فرمایل بلال رضی الله عنه ته وی انفق یا بلال وی اے بلال خرج کوا او د عرش والنا د کمه امید مکوا. د رسول الله یو کار نبوت ته کار نبوت آسان دی یو مزاج نبوت د نبی علیہ السلام مزاج جوړول اجود الناس د ټولو نه زیات سخی رسول الله مبارک دی. د خاتم تایز وی یان وسی وی وی زمونږ د کور سلور دروازې وی یو سائل براغي وی د هر دروازې نه ورته زمانی کو ورکړه کوله حسن یا حسین رضی الله عنه ورته وی زمونږ د کور زمونږ د بابا د کور یو دروازه وا وی یو سائل بچراغي وی دونه به د هغه دروازې نه ورکړل چې دویمه دروازې ته به بیا ضرورت هم نه راته. نو دا خو د نبی علیہ السلام مزاج دی. حضور مبارک فرمایل وی کده چا مال دا په صدقې سره کم شو وی سبا د قیامت پر ورځ د مانه تاسو کې مال په لګولو سره کم شو او عزت یې په معاف کولو سره. نو دا ورکول نه دي داس دکو که مدرسه کې اولګه نو ستاسو مال دوی ضایع نه چې ضایع نه کا دیګه کې روزانه ماهانه سالانه د شپیم دروازه ماشومان قران وای خلق سجده لګي د الله په در کې د لګولو جذبه. حضور مبارک لا یو کس راغی وی د الله نبی سما څه ضرورت دی. نبی علیہ السلام وته فرمایل وی عثمان رضی الله عنه لاړ شه کله چې هغه لاړ هغه خپل بیبي ته وی بیګا د باته په دې دیوه کې ډبل اچولې وا وی دا به یو خبر اچولې وا وی سم ډېر روزه بشوي وا. هغه سائل سوچ کوي وی عجیب سړی ته را لېګلم خو چلو د الله نبی حکم وره اوډباو چې کله هغه عثمان رضی الله عنه وروته سائل ورته وی زه حضور مبارک را لېګلم وته وی خبر لاړ کوړه واپس راغی د اشرفو ډکه تیلې پلاس کې نیولې وا او هغه سائل لور کړه هغه تیلې تم ګوري او هغه چې کم دی عثمان رضی الله عنه تم ګوري. عثمان رضی الله عنه ورته وی څنګه ګوري و یاره حیران پدې ما چې خپل بیبي سره دی په یو باته باندې جنگ او مال دې دون ډیر راکړل هغه ورته دا مې تعالی نه دي درکړې دا مې الله له ورکړل چاله مې ورکړ ټول وای سم خسته وای جی د الله په ذات چې لګو وای مونږه په دې کې سوچ نه کو غوره وای دا ما الله له ورکړل. نو تاسو که دلته مدرسه کې یا د مدرسې په ځمکه یا تعمیر یا د ماشومانو مدد کوي کنه دا تاسو الله له ورکوي او چې ورکړه اوکه په دې شکر وباسه. دا مسجد نبوي د ځمکه دا 50 او 60 فوټ کم او بیش دا یو سو غزوا دا نبی له سلام اغشتا یتیمانانو سره وا هغه وی مونږ به پری ورکو د الله نبی وته نه قیمت یو سو درهمه د دې قیمتو دا قیمت بسوک ورکی هغه ابوبکر رضی الله عنه وی د الله نبی زبا ورکم. نو ابوبکر هغه قیمت ورکا دا سونه خلق حج ته لاړ شي عمره ته لاړ شي الته عبادتونه کوي روزي دیدار کوي او روجي نسی د قیامت دروازه پوری دا ټوله کاته دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکاته کې دا ټوله روانه ده. ایرونو بعد کې با خبره وشي کنه زمو خاص زړه اوغستل چې تاسو ته دی باره کې وایو چې بای دا موقزه یا کوي ما تاسو ډیر تعاون او مدد کوي خو زما ارمان دادی تا چاندا دا د الله د رضا د پاره دی مو تاسو اخرت جوړول غنی تاسو لچ کوم الله درکړي د الله مونږ پیژنو. یو بادشاہي وخت او بزرگ طواف کو او بادشاہ ورته وی سیبا که څه ضرورتي نو ماته وایا هغه وته ز وې ز او ته دواړه د یو الله بندګانان یو وې داسې خو کې دی نشي چې دا الله دې تعالی درکې او مال دې نه راکې. نو الله خو ارچاله درچا تقدیر الله لیکل دي او دا تاسو د خبر او شي دا تاسو د اخرت د جوړولو د پاره غنی دا ګلونه ماشومان د الله نبی فرمای نه ګناه کوي او نه ګناه دی پیجنې ماشومان دي مکلف هم نه دي د دوی خو چې لاس اوچتای الله ټول مسلې حل کوي. خو که تاسو ته
ویل شي د چاندي بارکه نو دا ستاسو د اخرت د جوړولو د پاره ده نو محترم ورونو نیت ورته وکړه چې کلم اعلان کیږي کلم خبره وشي نیت خو دې ته وکړي چې د ځمکه هم اخلو په یوازې هر یو کس نیت وکړي د دې تعمیر به زه کوم ماهانه او سالانه د دې پوره خیر خبر به اخلم او پوره دعاګانې به کوم او هر څه به کوم د چا دپاره به یې کوو سم خسته وایه چا دپاره به یې کوو الله دپاره څوک به کوي لږ لاس اوچت کې ټول به